درویش دادو د فرید خان زوی و، په تیرا کې ژوند کاوه. د بایزید او د ده د زامنو په زمانه کې ژوندی و او په دې لار کې د خلیفت تر درجې پورې رسېدلی و. درویش دادو په هکله په حالنامه کې راغلي چې د ده لور شهزادګله هم د روښانیانو په پیروانو کې شامله وه، او څو بیتونه یې په حالنامه کې شته دي، لکه: ای جلۍ شهزادګلې، د هیچا به روزي نشې، ته د شهنشاه خپلې. درویش دادو په تیرا کې مړ شوی دی. دا یې هم د شعر بیلګه: د کامل مخ آینه دی، د حق مخ پکې لیده شي، د مرید قبله کامل دی، د کامل و خپل مخ ورته کاته شي. خواجه محمد د روښانیانو د ډلې بل شاعر دی. د ابوبکر کندهاري زوی و. له خپلې کورنۍ سره هندوستان ته تللی و او هلته په اوسته کې اوسېده. د ده پښتو دیوان تر اوسه نه دی لیدل شوی، خو دوې غزلې یې په حالنامه کې راغلي دي چې د روښان د عرفاني افکارو ځلا لري. دی د 11مې پېړۍ د روښاني شاعرانو په ډله کې ولاړ سړی دی. یوه غزله یې چې مطلع نه لري، د بایزید روښان په وصف کې داسې وایي: د حضرت لار دې تازه کړه ای روښانه حق نمایه، طالبان دې بنا کړي در څرګند دي دواړه ځایه، ډېر ګمراه دې په لار کړي د مغولو رهنمایه. حاجي ګدای د بایزید معاصر سړی دی. په بټه پور کې له روښان پیر سره یو ځای شوی او د ده مرید شوی و او په دې لاره کې د کمال درجې ته رسېدلی و. په حالنامه کې د ده ځینې اشعار شته چې څو بیته یې دا دي: دا څلور څیزه لطیف دي، د فقیر په ځان ناساز دي، که ما فهم دلیل وکه یو دیدن بل آواز دی. ابوبکر کندهاري د عثمان کاسي زوی و. په تیرا کې استوګنه درلوده. د جلال الدین او احداد معاصر دی. د احداد د لشکر مشر و. کله چې د احداد او الهداد یعنی رشید خان ترمنځ مخالفت پیدا شو، ابوبکر د الهداد پلوي وکړه. په 1028 یا 1029 هجري قمري کال شاوخوا کې هندوستان ته ولاړ. د ژوند تر پایه هلته اوسېده. د ژوند په وروستیو وختونو کې د هند د اوریسي ایالت ته لاړ او د میدینیپور فوجدار مقرر شو. خو کله چې د احداد د وژل کېدو له واقعې خبر شو، ناوړه اغېزه یې پرې وکړه او له ډېره ګرمه یعنې خفګانه په 1034 هجري قمري کال مړ او په میدینیپور کې په خپله حویلۍ کې خاورو ته وسپارل شو. په حالنامه کې د ده یو رزمي پاړکی خوندي دی چې د احداد او روښانیانو د یو جنګ کیسه یې پکې بیان کړې ده، او څو نور بیتونه یې هم راغلي دي چې د هند مغولي پاچا جهانګیر په دربار کې د ده د اوسېدلو ښکارندویي کوي. هغه بیتونه دا دي: ابوبکر سرفراز شو په عالم کې، چې په خپله حضرت شاه یاد کړ له سلو، ظاهري پادشاه سایه د الهي دی، شکرانه د لوی بادشاه ده د ویلو. ابوبکر د مرات العارفین په نوم یو دیوان درلود چې اوس ورک دی، خو په حالنامه کې ځینې اشعار